سلامونه او نیکې هیلې په همدې هیله چې ټول به راته روغ جوړ د خصیت جامې به په تن اوسې. یو ښایسته خوشخبري درته لرم او هغه دا ده چې انشاءالله تعالی سبا ته لوبه زموږ ده، خو شرطونه شته دی. په شرط د دې چې رحمت شاه او ابراهیم زدران اوپننګ ته راوځي او شهید الله شهیدی دغه پسې وان ډاون راوځي، او بیا د دې نه بعد که ګربز راوځي هم ښه خبره ده، او که بل راوځي هم. مقصد د دې دریو کسانو په سوځېدو لوبه دې شورون ته انشاءالله رسیږي د پلان په مطابق. او نو بیا درته په ذمهوارۍ سره ویلی شمه که الله پاک ته منظوره وي نو لوبه زموږ ده. دغه ترتیب چې اختیار شي انشاءالله لوبه به زموږ وي. مقصد مې دا دی چې هر کار ته یو پلان ضروري دی، او دغه کار که همدغه رقم پلان شي نو انشاءالله ګټه زموږ ده. ولې چې ګربز د یو لړ ستونزو سره ګیر دی او پرشر هم دی او هغه غواړي په یو شکل چې د هغه څوک زیاناستیا نه شي. او که حقیقت ته وګورو د هغه زیاناستې څوک کیدی نه شي فعلا په لوبو کې. او نو دا چې خلک او کم علمه خلک لرو نو دا چې زوره لیکي او دا الفاظ او بد دا کاروي، دا طبیعي خبره چې په هغه باندې بد اثر غورځوي او ښه کار نم دی. او دغه کړنې چې خلک کوي دا د کم علمۍ په وجه باندې کوي. په کار د ګربز ته چې دې خبرو ته هیڅ نوه توجه ورنه کړي او خپل کار پر مخ بوځي. هغه غښتلی کس دی او ښایسته الهي استعداد لري او وړتیا لري او قابلتیا لري. نو دا خو د فوم خبره ده، کله کله انسان د فوم نه دغ کېږي. او دا اکثره که روهیت شرما وګورو هغه هم د فوم نه ولیدلی او داسې په هزارهاو خلک نور هم ولیږي او بیا بېرته راجوړېږي. خو اوس دغه د سیریز لوبه ده او دغه نظر زما په نظر غوره نظر و، ځکه چې دغه 50 اوره لوبول د افغانانو دپاره دا هم یو لوی دغه دی او دې سره اوس اشنا شوي دي. په کار ده چې دغه ولوبوي او د دغې په لوبولو سره لوبه رنز ډېر لرې زیاته ځي. او بیا نو موږ ښه بال لرو انشاءالله او تعالی چې وبه کولی شو چې د هغوی د ماتې سره مخ کړو. دا و د نن ورځې پیغام. په همدې هیله چې خوښ شوی مو اوسي او په همدې هیله چې سبا ته همدغه رقم ترتیب ورته اختیار شوی. نور مو وخت نه رسم، په رب مو سپارم. ښاد، اباد، سرلوړی او کامیاب اوسئ. د الله په امان.